د پاکستان سېنېټ کې پښتنو پاسې د فواد چودھري لخوا د سپکاوي د شوې وینا سخته غندنه شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یوه مشر فواد چودھري لخوا پښتنو پسې د سپکاوي د وینا په ضد د پاکستان سېنېټ کې سخت احتجاج شوی او تحریک انصاف ګوند د فواد چودھري په دغه اعتراضي وینا بخښنه غوښته نه ده. په عین حال کې د پیپلز ګوند سېنیټر رضا رباني یو ځل بیا غوښتنه کړې چې پارلمان د له قانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان سره د مذاکراتو او د هغو لاملونو نه خبر کړل شي چې له وجې دغه مذاکرات ناکام شوي دي. د جمعې په ورځ د سېنېټ غونډه کې د جمعیت اسلامي سېنیټر ښاغلي مشتاق احمد د یوه شخصي ټلویزیون په پروګرام کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د یوه مشر فواد چودھري لخوا پښتون قام پسې د شوې خندنۍ وینا معامله په سېنېټ کې راپورته کړې ده. ښاغلي مشتاق احمد ویلي د فواد چودھري دا بیان ټول پښتون قوم پسې خندا ده او باید چې چودھري په خپله خبره د پښتون قام نه بخښنه وغواړي. د بلوچستان عوامي ګوند سېنیټر منظور کاکړ هم د فواد چودھري په بیان سخت عکس العمل ښودلی او ویلي دي زیات افسوس په دې خبره ده چې فواد چودھري کوم ګوند سره تعلق لري هغه ښې په زیات شمېر پښتانه دي او چا هم د فواد چودھري د دې بیان غندنه ونه کړه. هغه ویل فواد چودھري باید په دې خبره ځان پوه کړي چې پښتون قام 15,000 کاله وړاندې تاریخ لري او دلته د اوسیدونکي هر قوم عزت لازم دی. سېنیټر منظور کاکړ او یو شمېر نورو سېنیټرانو د سېنېټ د غونډې نه د فواد چودھري د بیان پر ضد په احتجاجي توګه واک اوټ وکړو او د واک اوټ نه وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند سېنیټر اعجاز چودھري وویل چې فواد چودھري د سېنېټ برخه نه دی خو دوی د فواد چودھري په بیان معافي غواړي. د پاکستان سېنېټ کې د پیپلز ګوند سېنیټر رضا رباني د له قانونه ګرځول شوې وسلواله ډلې تحریک طالبان سره د ریاست لخوا په مذاکراتو کولو او وروسته د دې مذاکراتو ناکامۍ نه پارلمان بېخبره ساتلو باندې اندېښنې ښودلې دي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.